خوږو لیدونکو، ښځې په خپل منځ کې یو شمېر توپیرونه لري چې د دوی د جذابیت او ځانګړتیا ښکارندویانه کوي. موږ په دې ویډیو کې د جذابو ښځو پر 10 عادتونو غږیدلی یو. تمه ده ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. اول، تل له خپل خاوند سره ښه چلند کوي، ځکه یوه هوښیاره او جذابه ښځه پر دې پوهه وي چې د خوشحاله ژوند راز د ګډ ژوند په خوشحالۍ کې دی. دوهم، غیبت نه کوي، ځکه پر دې پوهه وي چې هغه وخت چې خاوند سره په غیبت کولو تیروم، ولې خاوند سره د مینې په کولو تیر نه کړم. دریم، خپل سینګار ته پام کوي او په کور دننه خپل خاوند ته داسې جامې اغوندي چې مینه یې زیاته شي. څلورم، یوې جذابې ښځې ته خپله اندازه یا سایز معلوم وي او جامې پر خپل سایز برابرې جوړوي. پنځم، کله چې کومې میلمستیا ته ځي نو د ده لپاره چې هغه مهال پرې تنګ رانشي، نو د 2 ورځې مخکې خپلې جامې او د خاوند جامې چمتو کوي. شپږم، په کور دننه د خپل خاوند لپاره ښکلې خوشبويي او عطر وهي، ترڅو د خپل خاوند په ذهن کې یوه نه هېرېدونکې څېره واوسي. اووم، ځان ته له هوا سره سم جامې غوره کوي، ترڅو جامې یې د هوا سره همغږي ولري. هر ځای ته د تللو په پام کې نیولو سره جامې اغوندي، ځکه دا تل په پام کې نیسي چې د چاپیریال او د هغه چاپیریال د خلکو او کلتور جامې اغوستل په اصل کې خپل شخصیت ساتل دي. اتم، په نرمښت سره خبرې کوي، خبرو کې بد الفاظ نه وي. نهم، نورو سره ښه کوي، ځکه پر دې پوه وي چې بد کول کومه ګټه نه لري. او لسم، تل نورو ته احترام کوي، ځکه پر دې پوه وي چې نورو ته احترام کول په اصل کې ځان ته احترام کول دي.